ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق سره موږ د زکات مسلې بیانولې د کتاب عمدة الاحکام، او د زکات په مسایلو کې په دې اولني باب کې اخرنی حدیث پاتې دی. د هغې نه بعد به بیا د فطراني مسله بیانوي. دا حدیث اوږد حدیث دی، تعلق ساتي د حنین د واقعې سره. غزوة حنین هغه واقعه او هغه غزا، تاریخي غزا چې د دې تذکره قرآن کې هم ده او د دې تذکره په حدیثونو کې او په سیرت کې ښه تفصیلا ده. که څوک د دې واقعې پوره تفصیل اورېده غواړي، معلومول غواړي، نو د هغې دپاره به د سیرت درسونه اوري او سیرت په مطالعه کې. کله د عامو درسونو په منځ کې د واقعي تذکره راشي، هلته بیا پوره تفصیل خو څوک نه بیانوي، د الف نه د یا پورې. د حنین غزا، حنین دا د یو علاقې نوم دی او طایف ته نږدې د مکې او د دې علاقې په منځ کې یو څو میله فاصله ده د عرفات ته طرف نه. او دا غزا اتم د هجري کال و چې دا راپېښه شوې وه، یعنې مکې د فتح کېدو نه وروستو، او د شوال میاشت وه. او دا هغه جنګ دی چې د مسلمانانو تعداد پکې ډېر زیات و، 12,000 کسان مسلمانان. د بعضو په زړونو کې دا خبر راغلی وه چې یاره دې پېرله خو موږ ته شکست نشي میلاوېدی. ولې؟ ځکه چې موږ ډېر یو، 12,000 یو. الله د هغې تذکره کړې د قرآن کې، ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. د حنین په ورځ تاسو تعجب کې اچولي وئ ډېروالي ستاسو، خو تاسو له فایده در نه کړه. اوله کې مسلمانان ډېر ګډوډ شوي، بیا الله رحم وکړو، خاص مرستې د مسلمانانو سره کړي. او دا جنګ د حوازن د قبیلې سره راغلی و، بعض نور قومونه او قبیلې ورسره ملګري شوي، ډېر غټ جنګ و دا. او دا جنګ ډېر غټ و. د مخامخ چې کوم مشرکان وو، هغوی د دې جنګ د سختېدو دپاره چې د جنګ نه ونه تښتو، د ځان سره خپلې ښځې او بچي او مالونه او څاروي چې څه وغیره وړي، د دې دپاره چې لکه موږ ونه تښتو. کله د انسان سره ښځه او بچي او مال او هر څه وي که نه، نو دی بیا نه تښتي. ولې؟ ځکه دی که زه وتښتېدم هر سره نه پاتې شو. او سبحان الله د هغوی په نصیب کې شکست و، مسلمانانو ته فتح میلاو شو. نو لوی غنیمت الله مؤمنانو له ورکړی، لوی غنیمت. یعنی صرف اوښان چې دی نو د یو روایت مطابق 40,000 اوښان او 40,000 ګډې بیزې او دغه شان سره زر او سپین زر، لوی غنیمت. دا غنیمت چې کله رسول صلی الله علیه وسلم تقسیمو که نه، نو هغه خلکو له ترجیح پکې ډېره ورکړه کومو ته چې ویلی کېږي المؤلفة قلوبهم، هغه خلک چې د هغوی د زړونو ساتلو دپاره هغوی له ورکړی. لکه بعض هغه کسان چې مکه چې کله فتح شو، هغوی مسلمانان شوي خو اسلام یې کمزوره، نږدې مسلمانان شوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم غوښته چې د دوی د اسلام مضبوط شي. نو تر دې چې یو یو کس له پکې 100 اوښان ورکړي دي. بعض هغه چې لا اسلام قبول کړی نه دی،
لکه صفوان ابن امیه او بعض نور کسان، پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوښته چې دوی متاثره شي او دوی اسلام قبول کړي. دوی له د دې غنیمت نه لویه برخه ورکړې وه. خو اکثر کسان قریشو کې وو، ولې ځکه چې مکه کې اوسېدو قریش. دا حدیث اصل کې راوړی دې دپاره دی، اگر که مسله د غنیمت ده، د غنیمت د زکات سره څه تعلق نشته، خو دی دې دپاره راوړی چې ته زکات دې قسمه خلکو له هم ورکولی شي. او دا ما تفصیل د دې زکات د مسلو په اوله کې ذکر کړو چې الله رب العزت چې کوم خلک ذکر کړي دي چې هغوی له زکات ورکولی شي، یو پکې دا قسم خلک دي. نو دې حدیث کې دي د عبدالله بن زید بن عاصم المازني رضی الله عنه، دی وی چې لما افاء الله على رسوله صلی الله علیه وسلم یوم حنین، کله چې الله رب العزت رسول صلی الله علیه وسلم له د حنین په ورځ دا غنیمتونه ورکړو، قسم فی الناس، رسول صلی الله علیه وسلم راولګېدو دا غنیمت تقسیم کو خلکو په منځ کې. وفي المؤلفة قلوبهم، او هغه خلک چې د هغوی ته د زړونو د ساتلو دپاره ورکړی. ولم يعطي الانصار شیئا، انصارو له یې څه ورنکړو، انصار هغوی له یې څه ورنکړو، داسې زیاتي ورکړه لکه څنګه چې نورو له ورکړه، دی نه ورکړي. انصار هغه صحابه کرام دي چې هغه د مدینې دي. فکأنهم وجدوا فی انفسهم اذ لم یصبهم ما اصاب الناس، نو بعضو پکې خبره وکړه، زړونو ته هم خبره راغلې وه چې ګوره دا ټول قریش و خپل خلک، نو هغوی له یې څومره ورکړه، موږ د هغه مدینې نه راغلي وو. او بیا دا قسمه خبرې شیطان هم زړه ته راځي، شیطان خو موقع ته به انتظار وي که نه. دلته یو دا مسله یاده کوي چې صحابه کرام انسانانو څه چې دا ټکې کله ما ورته یاد کړو، کنه ډېرې مسلې حل کړي. صحابي پلاني صحابي څنګه وویل، پلاني څنګه، ګوره انسانانو هر هغه څه هغوی ته راپېښېدو کوم چې عامو انسانانو ته راپېښېږي. څنګه چې د عامو انسانانو زړه دی د غوښې نه جوړ، دغه شان د هغوی زړونه وو، هغسې بل مخلوق نه و. نو د بعضو زړونو ته پکې دا خبر راله او بعضو پکې خبرې مو وکړې. بعضو روایتونو کې راځي چې بعضو ځوانانو پکې دا خبرې وکړې. ځوانان بیا دی چې د هغوی وینه ډېره ګرمه وي، سوچ یې دومره جوور نه وي څومره چې د مشرانو سوچ. مشرانو کې سنجیدګي ډېره وي په نسبت د کشرانو، دا خو معلومه خبره ده. موږ ته وګوره زموږ هم دغه حال دی، د ټولو زموږ د معاشرې کوم چې مشره کې سنجیدګي ډېره، الا دا چې یو مشر په زور د ځان نه ماشوم جوړ کړی و، د هغه سره څه وکړو. کشرانو کې سنجیدګي نه وي دومره په نسبت د مشرانو، خو بعض کشرانو ته الله داسې سنجیدګي ورکړي چې مشران د هغه په مخ کې څه نه وي، خو دا کله ناکله. نو دلته خو دا روایت مختصر دی. دا صحابي راغی رسول صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې یا رسول الله بعض خلک دا قسمه خبرې کوي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دومره غوسه شو، ما ارمان وکړي چې دا خبره ما نه وی کړې. فخطبهم، نو خطبه یې وکړه، تقریر یې وکړو، ټول یې راجمع کړو، انصار یې ټول راجمع کړو. وی یا معشر الانصار، ای د انصارو ټولګي، او دا ټول ناسو مشران او کشران، او دا هغه د الله بندګان دي چې د دوی سره چې څه وو هغه الله او د الله رسول له ورکړي، نه خو څه پاتې نه دوی سره، دومره اوچت بندګان د الله. او حدیث کې راځي چې د انصارو سره محبت د ایمان نښه ده، او د انصارو سره بغض دا د منافقت نښه ده. دومره اوچت خلک وو، د دوی نوم دا پرېوتی دی انصار، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرسته کوونکي ملګري. نو دوی غلي ناست وی ما ته خبر را رسېدلې ده، تاسو کې بعضو دا خبرې کړي دي چې ګوره هلته یې ډېره ورکړه او موږ انصارو له دغه سره نه کړو. اوس د دې دا مطلب هم نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی له بلکل څه نه دي ورکړي. غنیمت کې چې کومه برخه رسي هغه ټولو ته ورکړې ده، خو څه یې نه ده ورکړې.
سیوا یې داسې نه دي ورکړي څنګه چې د قریشو د بعضو کسانو ته هم ټولو قریشو ته نه بعضو ته نو بیا یې سوال وکړو الم اجدکم ضلالا فهداکم الله به تاسو ګمراهان نه وئ بې لارې وئ الله درته هدایت وکړو زما په لاس نو په تفصیلي روایت کې داسې راځي چې دوی به د هرې خبرې سره جړل نو دوی په جړا شو رسول صلی الله علیه وسلم تاسو بې لارې نه وئ الله درته هدایت درکړو دا خبره ګوره چې صحابه کرامو ته ویل کېږي چې تاسو بې لارې نه وئ الله زما په ذریعه تاسو ته هدایت درکړو دا موږ هم دې کې داخل یعنې که موږ الله رحم نه وی کړی او دا دین یې موږ ته نه وی نصیب کړی موږ به مو چېرته بوت ته پراته وو یا به چېرته د خاورو ډیري ته به پراته وو یا به چېرته د الحاد نظریه و د سره به مو څه منلی نه که دا دین نه وی دا دینداري نه وی او بیا الحمدلله شکر به بیا ته خاص کر ډېر د الله ادا کوې چې بیا په دې مسلمانانو کې تا ته د دیندارۍ توفیق یې درکړی دی یعنې د الله منونکي او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان راوړونکي بیا ډېر دي مسلمانان چې الله ورله توفیق ورکړی خو په دغو کې بیا الله بعضو له توفیق ورکړی دی چې هغوی حقیقي تابعداري په حقیقي معنو سره د رسول وسلم تابعداري کوي په دې بیا ډېر شکر وباسه ځکه چې زه بار بار دا خبره تاسو ته کوم او دا د نصیحت دپاره په مخه چې تاسو ته رایادي ګوره رب العالمین نه زموږ د دیندارۍ ته ضرورت لري نه زموږ د ایمان ته ضرورت لري نه زموږ د درسونو ته او د بیان ته او د دین زده کولو ته هغه ضرورت لري ضرورت ورته موږ لرو دا د الله احسان دی په موږ باندې چې پرې دومره خلکو کې بیا موږ له دا توفیق راکړو چې موږ د الله او د الله د رسول خبره څه نه څه ومنو داسې خو نشي چې پوره یې منو کوتاهي خو شتي کمې زیاتې زموږ نه کېږي که ډېر هم کوشش وکړو بیا رانه هم کمې کوتاهۍ کېږي او چا د الله بندګي داسې کړې ده لکه څنګه چې پکار ده او بیا زموږ په شان کمزوري بندګان خو دومره دی چې الحمدلله څه نه څه کوشش ټک خطا هغه کوو دا د الله توفیق دی دا د الله احسان دی له الحمد اولا و آخره شکر د الله په اوله کې او په آخره کې دغه هېڅ زموږ کمال نشته یعنې دا زړونه حدیث کې راځي چې د الله په دوو ګوتو کې دي کوم طرف ته یاړی هغه طرف ته یاړی نو څوک به دا یقیني ووایي چې زما دا زړه بس ختم ده په اسلام ولاړ دی دا خوا دې خوا کې یو طرف ته الله بدل کو که نو دا ټوله دنیا که راجمع شي ستا زړه واپس بیا ایمان ته نشي راړولی او چې یو پیرې ایمان ته راواړو نو که دا ټوله دنیا راجمع شي تا بې ایمانه کولی او بې لارې کولی نه شي نو احسان د الله دی الله دې دا نعمت په موږ باندې د مرګه پورې برقرار ساتي الله دې موږ چېرته هم بې لارې کوي نه الله دې موږ ته نیغه لار وښیي او الله دې موږ په هغه نیغه لار باندې بیا مضبوط کړي نو وي تاسو ګمراهان نه وئ بې لارې نه وئ الله اکبر هغوی به جړا شي د دې انصارو د جاهلیت د زمانې قصې کې دې اورېدلی اوس او خزرج ما په سیرت کې څه نه څه ذکر کړي دي داسې د دوی دشمنیانې د دوی هغه قصې صرف په دې باندې چې یو خاندان ورله لګېدلی د بل خاندان والا اوښې شړلی هغې باندې دوی په سوونو مړي د یو بل نه کړي دي هغه قوم الله رب العزت داسې کو اوس دې فرق ته ګوره یعنې دی زوړ حال دی نوی حال دا دی چې د دوی سره څوک محبت کې هغه مؤمن دی چې دوی سره څوک محبت نه کوي هغه منافق دی احسان د الله ته وګوره د کوم ځای نه راوچت کړو کوم ځای ته یې راورسول هغه قوم چې د یو بل نه به په سوونو مړي کول اوس هغه قوم خپل خو پرېږده د بهر نه چې کوم مهاجرین راغلي دي مسلمانان د هغوی دپاره به یې سر قربان و هغه قوم چې چا پېژندونه هسې که د اسلام نه وی دې ته سوچ کو که د اسلام نه وی موږ کې د انصار چا پېژندو اوس او خزرج چا پېژندلی یا د قریش او د ابوبکر صدیق او عمر او عثمان او علي رضی الله عنهم او نور صحابه کرام چا به پېژندلی که الله رحم نه وی کړی او د اسلام نه وی ابوبکر نه
عمر نه و، عثمان نه و، علي نه و، دا د اوسه پورې چې دا څومره امامان او د دین دا مشران راغلي دا هېڅ نه و. دا خو ټول د الله توفیق دی او د دین برکت دی. موږ دې ځان ته وګورو، که دا دین د موږ نه لرې کړي موږ څه یو؟ څه پاتې شو؟ هېڅ هم پاتې نه شو که دا دین دې لرې کړو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ووایي زه چې درغلم تاسو ګمراهان نه وئ، الله راته نیغه لار وښوه زما په واسطه. وکنتم متفرقین فالفکم الله به، او تاسو ټول بیل بیل وئ، جدا جدا وئ، د یو بل دشمنان وئ، الله زما په لاس را جمع کړئ. قرآن کې الله دې خبرې ته اشاره هم کړې او ټولو مؤمنانو ته دا نصیحت کړی دی چې اذکروا نعمت الله علیکم، رعایت کوئ نعمت د الله. اذ کنتم اعداء، کله چې تاسو د یو بل دشمنان وئ، فألف بین قلوبکم، الله ستاسو زړونه یو کړل ټول، فاصبحتم بنعمته اخوانا. نو د الله رب العزت د احسان او د نعمت ته لاسه تاسو څه شوئ؟ رونه رونه شوئ. د الله احسان دی. ځکه دا ورورولي چې کومه په اسلام کې ده درته بل یو مذهب کې نه میلاوي. زموږ سره په دې مانځه کې څومره قسمه قسم خلک ولاړي، عربی ولاړي، بنګالي ولاړي، پنجابی ولاړي، تور پکې، سپین پکې، غریب پکې، مالدار پکې، عالمي جاهلي، ټول یو شان ولاړي الله ته، او ټول رونه یو بل رونه بولي، د یو بل تپوس کوي، په یو بل ځان قرباني. دا هغه احسان دی چې الله رب العزت په موږ باندې کړی دی. بیا ورته ووایي وعالة فاغناکم الله بي، او زه چې درلم تاسو غریبانان نه وئ، الله زما د لاسه مالداره کړی. د دوی عامه زندګي وه دغه د پټو مټو دا کار به یې کوو، باغونو. مدینه په باغونو مشهوره ده، خصوصا د کجورو. نو دغه باغونه به او دا صحابه کرام به پکې لګیا، دا د دوی کاروبارو، داسې مالي حالات یې دومره ښه نه و، خو رب العزت د اسلام د لاسه د دوی هغه حالات څه کړو؟ هغه یې بدل کړو. دوی بیا جهادونو له لاړو، غنیمتونه، مهاجرین د هغه ځای نه رالو، د دوی سره هغه ورورولي، تجارتونه او یو څه بل څه حالات د دوی الله رب العزت بدل کړو او غلي ناسو. دغه یو جواب یې کو کلما قال شیئا قالوا الله ورسوله امن. الله اکبر. وی چې رسول صلی الله علیه وسلم به څه خبره هم کوله، دوی به دغه یو جواب کو چې احسان د الله او د الله د رسول دی، احسان د الله دی او بیا احسان د الله د رسول دی. هر خبره کې به دا جواب کو. دا د هغوی هغه ادب و، دا د هغوی سړیتوب. یو خو دا د اصل نسل نه با ادب خلک دي، درانه خلک وو، دا درانه خویونه په دوی کې د جاهلیت په زمانه کې وو. ورسره دا زیاته که بیا دوی پاتې شوي د رسول صلی الله علیه وسلم په شاګردۍ کې، دا به څومره درانه خلک وو. سړیتوب چې بچا کي که نه، دا ده د چا نه یې زده کړی. بله ورځ مې یو اثر کتو په سلفو کې د یو کس مانے نوم هېر شو چې هغه اودس چاردام کوو، نو یو ځوان هلک راغی، هغه ورته اوبه اړولې. په هغه وخت کې خو اکثر داسې چې اودس چاردام چې کوو لوټې نه به اوبه رااړولې، نو هغه یې د ښۍ طرف ته ودرېدو، د اوبه یې ورته رااړولې او هغه اودس چاردام کوو. نو بیا ورته وویل دا ادب تاته چا ښوولی دی؟ نو هغه ورته د خپل نیکه نوم واغوستی، هغه راته ښوولی دی. هر چا کې چې څه ادب او سړیتوب وي دا د چا نه یې زده کړی. کله چې د یو کشر ولیدو محترم او با ادبه، نو پوه شي چې ده ته مشرانو ادب ښوولی دی. او لوی ادب چې انسان یې زده کوي هغه د دین نه یې زده کوي. والله چې دا دین چې یې زده کړو که نه، مشر ادب، د کشر، غریب حق، د مالدار حق، د سپین، د تورې، د هر چا حق به وپېژنې. نو ادب دا صرف په دې نه زده کېږي چې زه مالدار یم. ګنې موږ ډېر مالدار لیدلي چې ګډې وډې وایي. نه، ادب په دې زده کېږي چې زه صرف دنیوي تعلیمونه وکړم. ګنې ما ډېر لیدلي دنیوي تعلیمونه یې ښه ډېر کړي او کې ادب نه. ادب د سرچینه د ادب هغه دین دی. بیا
د هغې نه بعد خبره د مور پلار او د مشرانو په لاس کې چې هغوی کشر ته څه ادب ښایي. زمونږ که لږ شاته داسې لاړ شو، زمونږ دا مشران او د هغوی مشران داسې های تعلیمونه خو د هغوی نه وکوو، ځکه چې تعلیم تقریبا نشو نه مالونه ډېرو لکه څومره چې اوس دي دومره نه، خو څومره به خلکو کې ادب و، د مشر کشر د ښځې د نارینه دا هغوی زده کړي وو. داسې هره پیړۍ چې راغلي د هغه بلې ته ادب ښوولی، بلې بیا بلې ته ادب ښوولی، او اوس خو داسې حالات دي چې الله دې رحم. دې ته خوشحالېږي چې کشر کله بې ادبي وکړي که نه نو خوشحاله چې د خندا شین شي. لکه ماشوم راغی وړوکی ماشوم خو نه پوهېږي، په بیټک کې ناست یو کس لی پړق ورکړو، رد عمل سو ټول مجلس یې چلو کړو، ویې خندل ټول به ماشوم دی. نه، ماشوم ته ورته ادب ښیې چې دا کار ستا غلط دی. نو که چې دی په ډک مجلس کې مشر له څپېړه ورکوي، ستا څه خیال دی چې دی ځوان شي دی به څه کوي؟ دی به د مشر احترام کوي. دا قوم د رسول وسلم شاګردان دي، په دوی کې به څومره ادب، او بیا چې کله خبره د الله او د الله د رسول وي بیا خو لکه د دوی نه چې ساه وتې غلي ناست وي جړل به او دقه به وي، بس احسان د الله دی او د الله د رسول دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یمنعکم ان تجیبوا رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو له څه چل شوی د الله د پیغمبر له خو څه جواب ورکړئ. لکه سرونه م ټیټ کړي دي او جاړاګاري دي او به دقه یو خبره کوئ، څه خو ووایئ که نه. دا ما چې کوم سوالونه تاسو نه وکړو د دې باره کې خو څه ووایئ که نه. هغوی دقه د هرې خبرې سره وایي جړا زیاتې ده. نو بیا یې دقه ووایي الله ورسوله امن، لوی جواب دا وایي دقه احسان او ښه موږ سره الله کړي دي، بیا د الله رسول کړي دي. ښه رسول صلی الله علیه وسلم لو شئتم لقلتم، تاسو ما ته څه ویلی شئ خو وایئ نه، یعنې زما د خبرې تاسو سره جوابونه شتي خو نه یې راکوئ. دې روایت کې مختصر دی وي جئتنا کذا وکذا، ته چې رالې داسې وي داسې، په نور روایتونو کې تفصیل دی. وی تاسو هم ما ته ویلی شئ خو وایئ نه، یعنې تاسو هم دلته ما ته ویلی شئ چې ته قوم شړلی وي ځای دې نه و موږ دله ځای درکړی و. دې سره به د هغوی جړا ښه ډېره شوه. یعنې تاسو هم ما ته ویلی شئ چې چا د باندې ایمان نه راوړو خلکو راته دروغجن وي، موږ د باندې ایمان راوړو موږ درته رښتینی ویلی. تاسو هم ما ته ویلی شئ چې زموږ خوا نه رالې نو هېڅ درسره نه و، غریب وي دلته رالې نو هر څه دله الله درکړو، خو وایې نه. دا د هغوی احترام دی، دا د هغوی هغه سړیتوب دی. ځکه زه کله ناکله درسونو کې ویم زه یم د سړیتوب او د احترام د لاسه به کله خبره پرېږدي. هر ځای کې سړی خبره نه کوي، نه یو نیم د سړي خولې ته وردانګي. کله به ګوره تا ته ښه جواب معلوم وي خو ته به جواب نه ورکوې. ولې نه ورکوې؟ مخامخ مشر دی، مخامخ عالم دی، مخامخ قدردان دی، مخامخ بزرگ دی، مخامخ کشر دی، د کشر سره هم د هرې خبرې سړی دغه نه کوي. مخامخ چې دی کم علم دی، جاهل دی، د مسلې ورته پته نشته، نو ته په هر ځای کې نه وردانګې جوابونه به ورکوې. او جواب د هغوی سره ډېرې خبرې وي چې یا رسول الله دا خبره خو ستاسو صحیح ده چې موږ ګمراهان والله هدایت راکړو، موږ ټول جدا جدا والله یو کړو، موږ سره هېڅ نه والله دنیا راکړه. خو ته هم قوم د مکې نه راویستی وي چا پرېښودې نه موږ دله ځای درکړی. حقیقت دی، لکه دا داسې خبرې هم نه دي چې حقیقت نه دی. رسول صلی الله علیه وسلم په کوم وخت کې چې د مکې نه وویستی شو چا هغه ځای ورکو، او دا انصارو الله اکبر چې کله بل صحابي هجرت وکړو لاړو نو دوی به تپوس کو رسول وسلم کله را روان دی. حالانکې د دې سره دا خبره تړلی شوې ده، دا یاده کړئ د دې سړي پاتې کېده په مدینه کې مطلب دا دی چې مدینې والا به د ټولو دنیا سره دشمني کوي، څه ګپ نه دی. بیا چې کله رسول وسلم راغی نو د مدینې ماشومانان هغه استقبال ته راوتي وو ولاړ،
او رابلو، الله اکبر، رابلو انتظار به کو 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 چې کله به دې نور ډېر خراب کړو چې بیا به کورونو ته واپس لاړو. خبر شوي چې رسول وسلم راوتی دی، خو انتظار یې کو چې راشي نو بده خبره ده چې مخه داسې خالي، مونږ خو ته به ولاړ یو که نه. بیا به بله ورځ راووتو، ولاړ 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 نور به ووالو، بیا به لاړو. یو ورځ هغه بیا الله خوشحالي راوسته چې هغه دوه کسان را روان دي، ابوبکر او عمر رضی الله، ابوبکر او رسول صلی الله علیه وسلم، او دواړو سپینې جامې اچولې دي. نو دوی پکې رسول وسلم پېژندوم نه کم یو دی. نو دا ابوبکر اگر که د رسول وسلم نه عمر کې کم و، خو په صورت کې او په شکل کې مشر ښکارېدو. نو هغوی زر زر خو چې رالو نورو ورځ وه، نو زر زر یې څادرې راوړې او ابوبکر صدیق په سر یې داسې ونیوي چې سوری شي. دا هغه قوم دی. نو هغو ته اشاره وکړو وایي زه نه یم، هغه دا دی، د الله پیغمبر. هغوی بیا څادرې د هغه په سر کړې او د هغه ورځې نه واله او د مرګه پورې چې دوی د دغه سړي کومه دفاع کړې ده، کومه قرباني ورکړې ده. ما ته اوس ته که نه د رسول وسلم راتله مدینې ته، مطلب د مدینې والا دشمني د چا سره؟ د ټولې دنیا سره. وړه خبره خو نه ده. که زه اوس تا ته ووایم اوس زما دشمني ده، د یو کس سره زما دشمني ده، هېڅ پته نه لګي چې کله به راباندې ډز کوي، او زه تا ته وایم چې ماله به دې کور کې ځای راکړې، د ډېر غټ زړه او د ډېرې غټې اینې خاوند به یي چې ما ته ووایي چې او راشه ته ما سره اوسېږه. ولې؟ ځکه چې دا یاره به پکې وي، زما هېڅ پته نه لګي چې کله دشمن راځي او په ما ډز کوي، چې به ټولې دنیا سره دشمني. نو رسول سلم ورته تاسو ما ته دا ویلی شو چې تا سره خو څوک وم نو، او دوی به تلو هغه بیعة العقبه قصه مونږ ذکر کړې، د رسول سلم سره بیعتونه کړي وو، تر دې چې هلته رسول سلم ته دا ویلو د هجرت نه مخکې د بیعت په موقع باندې، یا رسول الله که ستاسو اجازت دی، د حج موقع وه که نه، که ستاسو اجازت دی چې په دې مینا کې د دې قریشو داسې وینې توی کړو چې هندارې وکړو. دا هغه خلک وو، غلي ناس وو، په جړاګانې به وې، دقه یو خبره یې کوله الله ورسوله امن. خبره شوې ده، د بعضو نه شوې. رسول وسلم وله بیا دا زړه سم خوشحاله کړو. ګوره، الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالكم. تاسو په دې نه راځي چې خلک د ځان سره ګړي بیزي او خان واپس بوځي او تاسو ځان سره رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته واپس بوځي؟ په دې نه راځي تاسو. صحیح ده، دې خلکو خو ګړي بیزي او خان ډېر واغستو، دغه به ځان سره کور ته بو، تاسو به پیغمبر واپس مدینې ته بوځئ ځان سره. او دې سره وایي د هغوی جړاګانې ښه ډېرې شوې. بیا یې وایي لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار. که هجرت نه وی که نه نو زه به هم د انصارو یو فرد وی. دا خبره یې ولې وکړه؟ یعنې چې تاسو دومره اوچت خلک یې، دومره الله ته نږدې یې، زه به په تاسو کې یو وی. ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبها. که خلک په یو خوړ، یو دره، یو میدان طرف ته روان شي که نه، دا ټوله دنیا، او انصار بل لار باندې روان شي، ټوله دنیا یو طرف ته لاړه، انصار بل طرف ته لاړو، زه به هغه لار راونیسم کوم باندې چې انصار ته ریږي. صحیح ده، دا خبره یاده کړئ چې دې قوم قربانیانې ورکړي او دا مخامخ چې ورته ولاړلی دا هم څوک دی، د دې سره چې دې ښه وکړو دی یېرئ، او بار بار به یې په دغه باندې به یې هم ووایي، په منبر به یې ووایي، وی موږ سره چې چا ښه کړي دي موږ ورسره کړي دي، خو دا د ابو قحافه دې زوی چې کوم ښه کړي دي نو د هغې جواب موږ نه دی ورکړی. ابوبکر، د ابوبکر هغه احسان به له منډه په منبر یاد کړو، په منبر. دا دروند سړی دی، او څنګه به په هغه کې دا دروند خوی نه و زده کړي موږ، دا درانه خویونه د هغه نه دي. دروند سړی د چا احسان خو نه هېرېږي، نه نه، هغه له منډه په منبر به یې ووایي، په منبر. نو دومره رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی
دا ښه ځان سره ساتلي دي. وایي که ټوله دنیا په یوه لار شي انصار په بله لار شي زه به کومه لار ځم؟ زه د انصارو په لار باندې ځم. د هغه د خو جواب دی. بیا وی الانصار شعار والناس دثار. الانصار شعار والناس دثار. د انصارو مثال وی شعار دی او باقي خلک دثار دي. څه مطلب دی د دې؟ عربۍ کې شعار هغه کپړې ته وایي چې د دې بدن سره دننه لګي. لکه څه؟ لکه بنین. او شعار بیا هغه کپړې ته وایي چې هغه په دې کپړه له پاسه لکه کمیس شو. اوس که چا کمیس نه دی اچولی، بنین نشتی، نو کمیس دی شعار له پاسه پې څادر اچولی دی، دا دی دثار. انصار وی دغه مثال دی د هغه کپړې چې بدن ته نږدې. د انصارو مثال به بل تعبیر یې واله انصار لکه بنین او باقي خلک بیا د پاسه دا کپړه. دې څه مطلب دی چې انصار زما خاص خلک دي، داسې ما سره لګېدلي دي که نه لکه څنګه چې دا کپړه دننه د دې بدن سره لګېدلې ده. او دا باقي خلک بیا وروسته دي. تاسو ما ته دومره نږدې په دې باندې زړونه مه کتبره کوئ چې ما بل غنیمت او مال ډېر ورکړو. ما که ورکړی به کې به څه حکمت وي. خو تاسو زما خاص خلک یې، زما او ستاسو منځ کې څوک نشته. لکه هغه کپړه چې به بدن پرته وي، نو د کپړې او د بنین په منځ د بدن او د بنین په منځ کې څه دي؟ هېڅ هم نشته. له پاسه چې کومه کپړه پرته دی چې د عربۍ کې دثار وایي، که صادر دی که کمیس دی که کوټ دی که بلوز دی، ډایرکټ د بدن سره نه لګي. بیا وایي انکم ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. زمانه بعد به تاسو باندې نورو خلکو له ترجیح ورکړی کېږي. یعنې داسې مشران به راځي چې نور به په تاسو غوره کوي، خو صبر به کوئ. د کوم وخته پورې چې زما سره حوض کوثر باندې ستاسو ملاقات وشي. اوس دې کې زموږ دپاره بله فایده ده چې وروسته خلک را روان دي، په تاسو به نورو له ترجیح ورکوي. یعنې داسې باچایان کیدای شي راشي چې په تاسو نور غوره کړي، یا ستاسو حق داسې ادا نه کړي لکه څنګه چې پکار دی. نو تاسو به څه کوئ؟ صبر به کوئ. دې کې زموږ دپاره درس دی. مسلمان باچا، مسلمان حاکم، د مسلمانانو مشر که کله ستا حق خوري او زیاتې هم کوي، نو څه لارې ورته وښوه؟ صبر به کوي. دا شریعت موږ ته قانون ښوولی دی او طریقه یې موږ ته ښوولی ده چې تاسو به څه کوئ؟ صبر به کوئ. ولې؟ لکه اوس تا سره زیاتی وشو، ته راووتې ته راووتې ته هم راووتې ته هم راووتې، ملک څه شو؟ ټول ګډوډ شو، انتشار پیدا شو. بعض خلک وایي چې نه د خپل حق دپاره به چغه وایي، د حق دپاره به آواز اوچتی او داسې به کوي او دغه به کوي. هغوی د اسلامي او د شرعي طریقې نه نه خبر. دا بېغیرتوب نه دی، دا خبره منل دي د الله او د الله د رسول. یو کس د هغه ته د هغه حق میلاو نه شو، که دا کس راووتو نو مخکې سلو ته حق نه میلاوېدو، اوس د دې فساد د لاسه 1,00,000 ته حق نه میلاوېږي. مخکې صرف ظلم به دا شوی چې د ده حق ده ته لږ کم میلاوېدو، اوس چې کله فساد جوړ شو نو دی پکې جیل ته لاړ او کیدای شي دی مړ شي. پوه شوی به دی که نه؟ ګنې که داسې وی چې راوځه او وینې تویوه او اسلحې راواله، نو رسول صلی به انصارو ته ویلی وی چې زمانه بعد په تاسو داسې حالات را روان دي چې خلک به ستاسو حق نه ادا کوي، ستاسو په حق کې به کمی، نو راوځئ پسې، نو راوځئ پسې او داسې کوي او دغه یې کوي. دا رسول صلی نه دی ویلي. نو د اخرنۍ حدیثو په دې باب کې، د زکات په مسلو کې نه، په دې باب کې
دغه چې کتاب الزکات د زکات مسلې بیا په دې کې ابواب دي هغې پسې بل باب راوړی دی باب صدقة الفطر باب دی په هغه مسلو کې چې د فطرانې سره تعلق ساتي فطرانه مطلب سرسایه اوس یو سوال یو سړی کولی شي موږ نه چې کتاب الزکات د زکات مسلې دي په منځ کې به کې څه راوړه صدقة الفطر ولې نو ګوره ما تاسو ته ویلي وو چې صدقه کله وویلی شي که نه نو دې کې هر قسمه صدقه دننه راله خیال هم دی که نه اولنۍ به کومه راله زکات دغه شان د فطرانه هم صدقه ده که نه الله په لار کې ته مال نه ورکوې مخصوص سره هلې ورکوې دا هم صدقه ده خو دا هم صدقه واجب ده فطرانه ورکول ګوره مستحب نه دي څه دي واجب دي بله کومه صدقه ده مستحب صدقه عامه صدقه ته ورکوې دا ټولې مسلې د یو بل سره تعلق ساتي یو بل سره د دوی تړون په څه کې دی ربط په څه کې دی لازم چې د عام ټولو صدقو کې تړون څه دی او صحیح شو هغه خو صدقة الفطر او واجب زکات خو عام چې کومې صدقې دي موږ وایو دې ټولو ته صدقه وایي تړون پکې څه دی رضا د الله خو په هر عبادت کې دی بیا خو دې سره پکار چې د حج مسلې هم ورچولی وي د عمرې هم ورچولی وي غریب مرسته کول ښه دی دا جواب خو دې نه ښه دا و چې داسې ویلی وی چې تړون دې ټولو کې دا دی مال لګول دي د الله په لار کې که هغه ته واجب زکات ورکې خو څه ورکې که نه د الله په لار کې ته چې فطرانه ورکې خو څه ورکې د الله په لار کې ته چې نفلي صدقه ورکې خو د الله په لار کې څه ورکې که نه نو ځکه وایي صدقة الفطر دې ته فطرانه ولې وایي صدقة الفطر ورته ولې وایي دا فایده یاده کړي نسبت دی فطر ته او فطر په عربۍ کې روژه ماتي ته ویلی کېږي روژه ماتول نو دا صدقه چې موږ ورکوو که نه دا سرسایه دا موږ په دې ورکوو چې نوره زمونږه بوزه شوه روژې ختمې شوې نو وجه یې دا ده میاشت ولې دی شوه چې سبا اختر دی بس زمونږ روجې څه شوې لازم روجې هغه ختمې شوې نو چې ختمې شوې موږ دا صدقه ورکوو بیا چې شکر دی یو حکمت پکې دی چې شکر دی چې موږ دا پوره کړي نو ځکه دې ته ویلی کېږي صدقة الفطر د دې ډېرې غټې مسلې دي خو دا څومره وخت چې پاتې دی په دې کې به یو څو ذکر کړو او نورې به روان درس ته پرېږدو اول دا فایده یې ده کوي د روجې دا خو به ډېرو مسلمانانو ته پته وي چې روجه د هجرت په 2 کال فرض شوې یعنې رسول وسلم چې هجرت وکړو راغی مدینې ته اول کال یې د رمضان روجې نه دي نیولې په 2 کال لازم شو نو رسول وسلم څو کاله د رمضان روجې نیولې 9 کاله 9 کاله رسول وسلم د رمضان روجې نیولې دي هم دغه کال باندې فطرانه لازم شوې ده نو د هجرت 2 کالو یعنی کم کال چې د رمضان روجې لازم شوي په مسلمانانو چې کله د رمضان روجې ختمې شوي په مسلمانانو باندې د فطرانې ورکولو په دغه کال لازم شوي دي نو 2 کال د هجرت شو دا حدیث وایو او بیا مسلې ذکر کو عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت راوړی دی فرض النبي صلی الله علیه وسلم صدقة الفطر رسول الله وسلم لازم کړي و فرض کړي و دا ټکی یاد کړي دا یو مسله کې بیانو رسول الله وسلم فرض کړي ورکول د فطراني او قال رمضان یا داسې ویلي چې صدقه د رمضان یو صدقه د رمضان هم دغه فطرانه ده على الذكر والأنثى په نارینه او په زنانه والحر والمملوک آزاد او غلام یاد یې کوي په نارینه په زنانه په آزاد او په غلام یو روایت کې اوس داسې هم راغلي دا هغه روایت نه دی راوړی والصغیر والکبیر او په ماشوم او په لوی
صاعا من تمر یو صاع د کجورې. صاع انشاءالله خبره به کوو د یو پیمانه ده. یو صاع د کجورې او صاعا من شعیر یا یو صاع د وربشو. یو صاع د وربشو. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر. عبدالله بن عمر وایي چې بیا داسې وخت پکې راغی چې خلکو به چې غنم به ورکول نو غنم به یو صاع نه ورکول، نیم صاع به ورکول. دا ولې دا مسله به ته ذکر کوو. ګوره که نن درس کې راشي دا پر روان درس دا د بعضو صحابه کرامو اجتهاد او په دې کې روایات هم راغلي دي. نو رسول صلی الله علیه وسلم لازم کړی و څه؟ صاع د کجورو، صاع د وربشو، بل روایت کې راځي چې صاع د وسکو، صاع د نور خوراکونه هغه به ذکر کړي او د بل روایت کې ذکر کړي. وفي لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. او رسول صلی الله علیه وسلم دا ویلو چې دا به ورکوئ مخکې د دې نه چې خلک د اختر منزل ووځي. دا حدیث دی. اوس دې کې دومره مسلې دي چې بې شماره پکې دي. اول خو دا صاع څه ته وایي دا یاد کړئ. صاع په هغه وخت کې د طول او دا یو پیمانه وه. څنګه چې زموږ وخت کې موږ حساب کوو کیلو دی، ګرام دی، دړۍ ده، من دی. هر زمانه کې، هر معاشره کې، هر عرف کې دا یو طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به صاع ویلی کېدو. صاع دا د څلورو مودو نه جوړېږي. مود په عربۍ کې د لپو ته وایي. او دا تفصیل کې زما نږدې هم څه ذکر کړی د زکات په مسلو کې. یو مود صحیح یو لپه. دا لپه داسې د معتدل انسان لاسونه چې درمیانې. اوس داسې چې د یو نیم سړي لاسونه پوره داسې یو لاس د چا هغه څه داسې وړه وړه لاسونه یي. دغه نه، معتدل انسان درمیانه. نه لاسونه ډېر اوږده دي نه ډېر لنډ دي. په دې اندازې سره به څلور لپې راوالي. نو چې څلور لپې دې راواغستې ډکې د دې نه یو صاع جوړېږي، نبوي صاع. او تقریبا چې کیلو ته یې واوړې که نه، چې کیلو ته یې واړې نو 2 کیلو او 40 ګرامه ته جوړېږي. 2 کیلو 40 ګرامه. 2 کیلو 40 ګرامه ته جوړېږي. بیا هم که خیر هم کړی فطرانه کې دا بعض وایي 3 کیلو. هغه 3 چې څوک یادوي هغه وایي داسې دغه ورسره زیاتي ورکړه ځه. که نه څوک بالضبط غواړي چې حساب به صحیح نو تقریبا 2 کیلو 40 ګرام. بعضو علما ویلي پاو باندې 2 کیلو، پاو باندې 2 کیلو. هم دقې خوا او شا کې دومره غټه مسله نه ده. اولنۍ مسله دی حدیث کې زکات الفطر ورکول لازم دی. دلیل پسې دی فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول صلی الله علیه وسلم لازم کړي وو، واجب دی. نو دې کې دا نه چې یاره دا مستحب دی او دا سنت دی او که چا ورکړو یو ثواب دی، که چا ور نه کړو ګناه پرې نشته. نه، د دې ورکول څه دي؟ لازم دي. یو سړی به دا سوال وکړي چې دې کې حکمت څه دی؟ موږ ولې فطرانه ورکوو؟ موږ ولې سرسایه ورکوو؟ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عبدالله ابن عباس فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین. یو دا چې روجتي پې پاک شي. روجتي پې څنګه پاکېږي؟ که څه کمې زیاتې د ده نه شوی هغه ورته پې الله معاف کړي. او اصل کې دا زکات نه دی، زکات چې ورته مو زکات. د زکات ټکی په لغت د عربۍ کې معنی د پاکوالی. موږ که لازم زکات ورکوو، موږ که سرسایه ورکوو، که موږ مستحب صدقه ورکوو، د ټولو کې یو تړون دا هم دی چې دا ټول زکات دی. موږ پې خپل مال صفا کوو او خپل ځان پې صفا کوو د ګناهونو. نو فطرانه چې ورکوو موږ اولنی حکمت یې څه شو؟ روجتي پې پاک شي د څه نه؟ د ګناهونو نه، د پالتو اعمالو نه،
کوتاهۍ نه وطعمة للمساکین او دویمه فایده پکې دا ده چې د غریب خوراک دی. تا باندې خوشحالي راله اختر دی او ستا د بچو خوشحالي ده او اختر دی او مبارکیان او یو څه او بل څه، نو د دې غریب حق نشته چې دی هم څه وخوري، دی هم اختر دغه شان تیر کړي، د ده بچي هم څه وایي. نو دا پکې څه دی؟ دا پکې حکمتونه دي. د هغې نه بعد دا فطرانه په چا لازم ده چې ورکوي دی؟ دا بله مسله. نو حدیث کې خو دا رالو چې په هر مسلمان لازم ده، نارینه، زنانه، آزاد، غلام، مرې، ماشوم او لوی. دا په یتیم هم لازم ده. نو یتیم به څوک ورکوي؟ څوک چې د هغه کفالت کوي او مشرتیه کوي، هغه به د یتیم د مال نه فطرانه ورکوي. لکه اوس یو یتیم دی ستا په کفالت کې او د هغه سره مال شتي، د هغه سره مال شتي او ته د هغه سرپرستي کې، د هغه د مال نه فطرانه ورکه. یا که ته کفالت کې، نو هغه د طرف نه ورکه. خو دا په یتیم باندې هم ده. غلام او مرئ فایده یې ده کې د غلام او د مرئ فطرانه په چا ده؟ د هغه په مالک او په سید باندې ده، ځکه چې د خپل خو څه نشتي که دی چې څه ګټي هغه د چا دي؟ هغه د مالک دي. نو د ده فطرانه به څوک ورکوي؟ هغه به مالک او د ده چې کوم سید او سردار دی هغه به ورکوي. ها په ښځه باندې، ښځه چې زه ووایم مطلب یعنې د خاوند ښځه، زنانه نه وایم، زنانه باندې خو فطرانه شتي. اوس هغه زنانه چې واده شوې ده، د دې دا فطرانه به څوک ورکوي؟ خاوند به ورکوي که دا به یې ورکوي؟ نو یاده کوي دا مسله. که چېرته د دې خپل مالي، نو طریقه دا ده چې دا به د خپل مال نه په خپله فطرانه ورکوي. بعض ښځې داسې چې د هغوی خپل مالي جیدادي، مالي، تجارتي، کېدای شي بعض ملګري وایي چې دا خو چې ته موږ ونه لیدو، خو داسې بعض زنانه چې د هغوی خپل شخصي تجارتونه او مالونه یي، هغه زموږ پښتنو کې د نیش په مطابق ته ولې هغې ته زه یې وجه ووایم، د دې غریبې چې څه وو په هغې باندې رونو قبضه اچولې ده. پلار د هر څه نه رخصت کړه په څه باندې؟ یو لکټ واغس، الماري، اوس پکې کولر ومي، او فریج پکې شو او دا شینه پکې ورواچي او وایي د دې زموږ سره حق دی. علم دی دې ټکي ته، د ټکي ګورې صحیح هم دی خو دا غلط هم دی. صحیح دی دې زموږ سره حق دی، زموږ لور د لور له بسالي نه بیا صحیح دی. ګوره په دې نیت یې څه ووایم چې څوک وایي د دې زموږ سره حق دی، یعنې دلته دې جیداد کې به دا برخه الي که نه بلي، نو هغه قصه وله موږ ټوله راټوله کړه په دې کې. اوس که سبا له دې غږ وکړو چې زما برخه، نو موږ ورته دا ووایو چې راشي ځمکې تقسیم کړه، وایي چې تقسیم کړي دومره لاکې او تا له چې موږ سامانونه اخیستي هغې به څه کېږي؟ نو ځکه زموږ د پښتنو داسې به شاذ و نادر به ویني چې ښځې خپل مالي او ښه مالدارئ او د هغې نه خرچې کوي. نو که چېرته ښځه مالداري او خپل مال او هر څه یي، نو فطرانه به څوک ورکوي؟ دا ښځه په کار ده چې ښځه په خپله ورکړي چې مال یې دی. ها که دغه نه یي نو بیا دا په چا ده؟ دا بیا په خاوند باندې ده. یو روایت کې داسې راځي، امام دارقطني راوړی، اگر که سند کې لږ کلام دی، او د هغه چا فطرانه به ورکوي چې د هغه خرچ، خوراک او نفقه په تا باندې ده. صحیح شو. دغه شان ماشوم شو، بچې، که چېرته داسې د بچي خپل مالي کېدای شي داسې، خو مسله لازم نه چې سړی ما ته وایي داسې کېدی نه شي، تا به نه یې لیدلي. کېدای شي یو ماشوم داسې، یو بچی داسې چې د هغه خپل مال یي، په څه طریقه ورته میلاو شوی، یا ور دې پلار څه ورکړي یا دې مور څه، نو دلته هم طریقه دا ده چې د دې مال نه دې ورکړی شي. ځکه چې دلته هر انسان چې دا فطرانه ورکوي، نو د چا د فایدې دپاره ورکوي؟ ځان دپاره ورکوي. او عامه طریقه دا ده چې د بچو فطرانه دا په چا ده؟ دا په پلار باندې ده. نوې مسله
د 2024 2024 او 2023 ما ته خیر 2020 نه بعد دا مسله په دین کې راوتې 2020 نه بعد او میډ ان پاکستان او میډ ان افغانستان او میډ ان انډیا د مسلم د دغه زیده ما لا دا فرق نه دی لیدلی قرآن او حدیث کې ونه د سلفو په اقوالو کې ځکه ما وایي چې دا خبره د 2020 نه بعد راوتې ده او هغه دا ده چې څوک مسافري او بچی کلی کی نو دی چې فطرانه ورکوي نو په کوم حساب به ورکوي په کوم ملک چې پاتې کېږي ده ته یاده ده نه تا ته هغه زړه یاده ده نوي مسله اورېدلې ده که نه دا چلېږي پکې دا موضوع چې مسافر به فطرانه د هغه ملک په حساب ورکوي ګوره فطرانه پیمانه ساع دی او موږ وایو 2 کیلو 40 ګرامه کې حساب کې نو آیا د پاکستان او د سعودي عرب په 2 کیلو 40 ګرامه کې فرق شته؟ نشته. بیا که هغه علما کوم چې قایل دي د دې چې روپۍ پکې ورکولی شي د قول به راشي پر روان درس کې به دا مسله راځي که دغه موږ ومنو چې د پیسې ورکولی شي که دغه علماو په قول عمل کې نو ته به 2 کیلو 40 ګرامو حساب ولګې چې دا په دې ملک کې په څو دي دغه چې مقصد څه ورکول دي 2 کیلو 40 ګرام دا که ته سعودي کې که امریکا کې که پاکستان کې که انډیا کې که افغانستان کې خو 2 کیلو 40 ګرامه دي یا په باندې 2 کیلو دي یا 3 کیلو یې کذا دا حساب د کوم ځای نه پکې راوتی دی چې که ته په سعودي کې نو بیا به هلته حساب کم یې ورکې ریالونه نو تقریبا 6 ریاله ته جوړېږي 3 کیلو نه 6 ریاله پاکستان کې څو په یو کس باندې نه په یو کس باندې هلته څو وي فطرانه تېر شوي کال څو وه نه هم دې ورکړي 300 400 روپۍ کذا چې کوم د روپو قایل دي 400 روپۍ نو 400 دا شوې او د 100 ریالو نه څو جوړېږي 1400 نو 1400 او 400 نو ځکه پکې بعضو یارانو فتوا راویسته چې نه د سعودي عرب په حساب بیا که دې 6 ډالرو ته واړو یو ښه ډېرېږي نو دی به لازم ډالر ورکوي زه د مسلې په مغز نه یم پوه چې دا فرق د څه نه راغلی دی کوم علما چې قایل دي د قیمت ته ورکولو پخواني چې کوم علما دي هغه هم دا وایي چې ته به دغه پیمانۍ د حساب څه ته واړې روپو ته به یې واړې صحیح شو موږ ومنله نو پاکستان کې ته راولګه 3 کیلو واړه پیسو ته چې څو ته جوړېږي نه جي نه جي نه ته په سعودي کې نو ته به هغه حساب ته په امریکا کې ته به هغه حساب ته په دوبۍ کې ته به دینار ورکې یا ته په قطر کې ته به د هغه حساب ته په ملیشیا کې د هغه حساب ما انزل الله بها من سلطان الله او د الله رسول به دا خبره جلسه کې نه ده کړې یو فایده پکې ده هلته اکثر کېدای شي په دې باندې بعض مولیان خفه شي خو هسې به خفه کېږي بعض مولیان ډېر احترام سره دا وایم دا دین خلکو ته کمزوری ښکاره کړی دی د دې د لاسه بعض هغه دي چې د دین سره چې نه لګي د هغوی په ذهن کې چې کله ته ووایې که نه چې دینداره سړی دا بچی ستا عالم شي د دینداره شي د هغه په ذهن کې د خپل مولوي صاحب هغه نقشه راځي چې خو د خلکو نه سوالونه کوي هغه فطرانو ته ناستي هغه سرمنو ته ناستي دا بیا زموږ داسې کوم د دې بعضو د لاسه دا مسله جوړه شوې ده که نه زما دا خبره غلطه ده نو فطرانه هلته څوک دي اکثر مولوي صاحب نو مولوي صاحب ته فایده په 400 کې لکه په 1400 کې 1400 دا مسله لا ما ته پته نشتي که تاسو کې چا د دې دلیل معلوم کو نو موږ دې بیا پوه کړي چې بیا خلکو ته څه کو بیان کو په دې به اکتفا وکړو باقي چې کوم مسایل دي سرسایې هغه به پر روان درس کې بیان کو الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد